بسم الله الرحمن الرحیم. په نن درس کې به مونږ د مرکب تعریف او د مرکب د هر یو قسم وضاحت په تفصیل سره ذکر کو. په تیرو درسونو کې مونږه د لفظ مفرد تعریف او دارنګې د لفظ مفرد تقسیم مو وکړ، بیا د هر یو قسم وضاحت هغه مو په تفصیل سره ذکر کړ د الله په فضل او کرم سره. که هغه درسونه مو نوي اوریدلی اول هغه واورئ. نو راځو نننی درس ته. په نن درس کې به مونږه اوه خبرې ذکر کو او وایو. نو راځو اول زه تاسو ته د دې واړو خبرو نقشه ذکر کوم او بیانوم. نو په نن درس کې زمونږ سره اولنی لفظ هغه او اولنی خبره مرکب دی. د مرکب تعریف چې مرکب څه ته ویلی کیږي. د لفظ مفرد تعریف مونږه کړی و چې مفرد د هغه یو لفظ ته ویلی کیږي چې په یوه معنا باندې دلالت کوي، یوه معنا کوي. اوس دا مرکب څه ته ویلی کیږي؟ مرکب د هغه لفظ ته ویلی کیږي چې د دوه یا د زیاتو کلمو څخه جوړیږي. د دوه کلمو نه یا د دې دوو کلمو نه د زیاتو کلمو څخه هغه څه کیږي؟ جوړیږي. مثلا من سره دی عبد الله. عبد دا یو لفظ دی او لفظ الله دا بل لفظ دی. دا دوه لفظونه دي. دا دواړه چې یو ځای کو نو د دې نه بیا جوړیږي مرکب. اوس چې ځان له عبد راوالو او ځان له لفظ الله راوالو، دې ته څه ویلی کیږي؟ مفرد ویلی کیږي. ځان له عبد ته مفرد ویلی کیږي او ځان له دې لفظ الله ته هم څه ویلی کیږي؟ مفرد. خو اوس دغه دواړه الفاظ چې سره یو ځای کو، دوه الفاظ دي که نه، نو بیا دې ته څه ویلی کیږي؟ مرکب. دا په نن سبق کې اولنۍ خبره چې لفظ مرکب دا څه ته ویلی کیږي، تعریف یې څه شی دی. دوهم نمبر خبره په نن سبق کې زموږ سره د دې لفظ مرکب تقسیم دی. د دې تقسیم به درته وکړي چې دا لفظ مرکب دا په دوه قسمه باندې دی. دا لفظ مرکب دا په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه باندې دی. یو ته ویلی کیږي مرکب مفید. یو ته څه نوم اخلي؟ مفید. دوهم ته نوم اخلي مرکب غیر مفید. دا مرکب په څو قسمه شو؟ په دوه قسمه. یو ته وایي مرکب مفید او دوهم ته وایي مرکب غیر مفید. دا دوهم نمبر خبره ده. د دې سره فی الحال زمون کار نشته، دا به وروسته وایو. فی الحال زمون کار د دې مرکب مفید سره دی. مرکب مفید څه ته ویلی کیږي؟ د دې تعریف څه شی دی؟ مرکب مفید دا هغه مرکب ته ویلی کیږي چې ویونکی، خبرې کوونکی خپله خبره وکي او چپ شي، اوریدونکي ته د یوې خبرې یا د یوې واقعي خبر یا د یوې خبرې طلب معلوم شي. مرکب مفید مو پیژنده چې مرکب مفید څه ته ویلی کیږي؟ د هغه مرکب ته ویلی کیږي چې ویونکی خپله خبره وکي او چپ شي، اوریدونکي ته د یوې خبرې یا د یوې واقعي خبر یا د یوې خبرې طلب معنا غوښتنه، د یوې خبرې طلب معلوم شي. اوریدونکي ته دا معلوم شي چې د ویونکي ما نه څه وغوښتل یا که ماته د څه خبر راکه، ما نه څه وغوښته او که ماته څه وکړه، د یو واقعي باره کې خبر راکه، د یو خبرې باره کې خبر راکه، د دې ویونکي ماته څه وویلې، دا ورته معلوم شي. مثلا یو ویونکی دی، یو کس ته ووایي ضربه زیدون. ضربه زیدون.
زید وهل وکړل. صحیح شو. ضربه زیدون. اوس ما دا خبره وکړله تاسو ته چې ضربه زیدون زید وهل وکړل. اوس زه ویونکی یم، ما دا خبره وکړله ضربه زیدون. اوس دا مرکب دی، یو ضربه دی بل زیدون دی، دوه الفاظ سره یو ځای شوي دي. اوس ما چې دا خبره وکړه دا خو مرکب شو. اوس تاسو ته چې دی څه معلومات وشول که نه چې زید وهل وکړل، زید څه وکړل؟ وهل وکړل. نو تاسو ته خبر معلوم شو، د یوې خبرې خبر معلوم شو، د یو واقعې د یو تېرې شوي واقعې خبر درته معلوم شو چې ولا زید څه کړي دي؟ وهل کړي دي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ مرکب مفید. موږ ویل که نه مرکب مفید هغې ته وایي چې ویونکی چوپ شي، اورېدونکي ته د یوې خبرې خبر. صحیح شو. دا د یوې خبرې خبر دی، د یو واقعې خبر دی چې ویونکی چپ شو، اورېدونکي ته خبر معلوم شو چې ولا زید څه کړي دي؟ وهل کړي دي. صحیح شو. یا اورېدونکي ته د یوې خبرې طلب، د یو خبرې غوښتنه معلومه شي چې دا ویونکی ما نه څه شی طلب کوي، ما نه څه شی غواړي. مثلا دلته تاسو ته په کتاب کې مثال راوړی، همغه مثال به ووایو. ایتی بالماء، ایتی بالماء، ایتی بالماء، اوبه راوړه. صحیح شو. ایتی دا یو لفظ دی، بالماء با دا حرف دی، الماء دا بیل لفظ دی، تقریبا 3 الفاظ دي. ایتی بالماء، اوبه راوړه، ته اوبه راوړه. اوس دلته چې دی ویونکی چې کله دا خبره وکړي، مثلا ما تاسو ته دا خبره وکړله یو کس ته تاسو کې چې ایتی بالماء، اوبه راوړه، نو ایتی دا خو مرکب دی، د 2 الفاظو څخه د زیاتو نه جوړ دی. او اوس چې دی په دې کې چې دی اورېدونکي ته دا معلومیږي چې مانا دا متکلم، دا ویونکی د اوبو غوښتنه کوي، اوبه رانه طلب کوي چې اوبه ماته څه که راوړه، د اوبو غوښتنه رانه کوي. دې ته څه ویلی کېږي؟ مرکب مفید. مرکب مفید مې وپېژنده چې دا مرکب مفید څه ته ویلی کېږي. دا زموږ 3 نمبر خبره ده. اول نمبر خبره د مرکب تعریف، 2 نمبر خبره دا د مرکب تقسیم چې په 2 قسمه دی، یو مرکب مفید، 2 غیر مفید. د مرکب غیر مفید سره فلحال زموږ کار نشته، زموږ د مرکب مفید سره دی. بیا 3 نمبر خبره د دې تعریف و چې دا مرکب مفید څه ته ویلی کېږي. صحیح شو. تر دې پورې ورسېدلی. بیا 4 نمبر خبره زموږ سره په نن سبق کې د دې مرکب مفید 2 نور نمونه به درته ذکر کړي. د مرکب مفید څه به درته ذکر کړي؟ 2 نور نمونه. یو نوم یې دا دی چې د مرکب مفید ته کلام هم وایي. د مرکب مفید ته بل څه نوم اخلي؟ کلام. دارنګې 3 نوم دی ته اخلي جمله. جمله یوی مرکب مفید، 2 کلام، او 3 څه شو؟ جمله. دا د مرکب مفید نمونه دي. صحیح شو. د مرکب مفید دا 3 نمونه دي، یو مفید، 2 کلام، 3 جمله. دا 4 نمبر خبره زموږ سره په نن سبق کې ده. او 5 نمبر خبره زموږ سره په نن سبق کې د دې جملې تقسیم دی، یا د دې مرکب مفید یا د دې کلام تقسیم دی. دا به درته وکړي چې دغه جمله یا دغه کلام یا دا مفید دا په 2 قسمه باندې دی. دا بیا په څو قسمه دی؟ 2 قسمه باندې دی. یو ته ویل کېږي جمله خبریه، 2 ته ویل کېږي جمله انشائیه. دا 5 نمبر خبره چې د دې جملې تقسیم به درته وکړي چې جمله بیا په څو قسمه ده؟ په 2 قسمه. یو ته وایي جمله خبریه، 2 ته وایي جمله انشائیه. د دې سره هم زموږ فی الحال کار نشته، دا هم نه وایو، دا به وروسته وایو. نو راځو موږ دې جملې خبریې ته.
څه ته؟ د دې جملې خبریه ته. چې اوس دا جمله خبریه څه ته ویلی کېږي، د دې تعریف څه شی دی؟ نو دا شپږم نمبر خبره تقریبا ده. نو دا شپږم نمبر خبره درته ذکر کوي چې جمله خبریه د هغې جملې ته ویلی کېږي چې د هغې ویونکي ته رښتینی یا دروغجن ویلی کېږي. جمله خبریه د هغې جملې ته ویلی کېږي چې د هغې ویونکي ته رښتینی یا دروغجن څه دی ویلی کېږي. کوم شخص چې یوه خبره وکړي او هغه جمله خبریه وي، نو د هغې چې کوم ویونکی دی هغه ته یا د هغه خبرې ته د دروغو یا د رښتیاو نسبت کېدلی شي. د دروغو نسبت یا د رښتیاو نسبت څه کېږي؟ کېدلی شي. مثلا زه ووایم همدا مخکې مثال موږ ذکر کړ، ضربه زیدون، زید وهل وکړل. اوس ما ته د رښتیاو او د دروغو نسبت کېدلی شي. ما ته دا څوک ویلی شي چې ته دروغ وایي یا ته رښتیا وایي. صحیح شو؟ یا زما د دې کلام ته، د خبرې ته هم نسبت د دروغ کېږي چې دا خبره دروغ ده یا دا خبره رښتیا ده. جمله خبریه مو پیژندله. جمله خبریه د هغې جملې ته ویلی کېږي چې د هغې ویونکي ته د دروغو یا د رښتیاو نسبت کېدلی شي، یا د هغې ویونکي ته دروغجن یا رښتینی ویلی کېږي. دا تقریبا زموږ سره په نن سبق کې څویم نمبر خبره وه؟ شپږم زما په خیال. او اوم نمبر خبره اخرنۍ خبره د دې جملې خبریه تقسیم به درته وکړي چې دا جمله خبریه دا بیا په دوه قسمه ده. جمله خبریه په څو قسمه ده؟ په دوه قسمه ده. یو ته وایي جمله اسمیه، دوهم ته وایي فعلیه. دا زموږ نننی سبق. جمله اسمیه څه ته وایي؟ جمله فعلیه دا وروسته را روان دی، ورخطا کېږي ما وبې وایو انشاءالله. دا زموږ نننی سبق. دا نقشه کې ما تاسو ته مکمل ذکر کو. اوس راځي همدغه سبق لاندې په کتاب کې وایو، څه پکې نشته دی. دا اول نمبر خبره ده. مرکب هغه لفظ دی چې د دوه یا زیاتو کلمو له یو ځای کولو جوړیږي. صحیح شو؟ مرکب دا هغه لفظ ته وایي چې د دوه یا د زیاتو کلمو له یو ځای کولو جوړیږي. دوه لفظونه یو ځای کړي یا د دې دوو نه زیات الفاظ دا سره یو ځای کړي او څه کړي؟ جوړې کړي. دا اول نمبر خبره چې تعریف د مرکب. دوهم نمبر خبره د دې مرکب تقسیم. نو دا درته ذکر کوي. دا بیا په دوه ډوله دی. دا مرکب په څو قسمه دی؟ دوه. یو ته مفید وایي، دوهم ته غیر مفید وایي. غیر مفید وضاحت به وروسته راشي. دریم نمبر خبره څه وه چې د مرکب مفید تعریف. دا مرکب مفید څه ته وایي؟ نو دا درته ذکر کوي. مرکب مفید هغه مرکب دی چې ویونکی کله یوه خبره وکړي، ویونکی، او زه ویونکی یم، تاسې اورېدونکي یاستئ، چې ویونکی کله یوه خبره وکړي نو اوریدونکي ته د تیرې واقعې خبر، د داسې یو واقعې چې هغه تیره شوي وي، یا داسې یو خبرې خبر چې هغه مخکې تیره شوي وي، یا د یوې خبرې طلب معنا غوښتنه، دا یې درته ذکر کړي. د تیرې واقعې خبر یا د یو خبرې خبر یا د یو واقعې خبر یا د یوې خبرې طلب غوښتنه، دا څه شي؟ معلوم شي. څنګه شي؟ معلوم شي. د یو واقعي خبر یا د یوې خبرې طلب څه شي؟ اوریدونکي ته معلوم شي. چې دا ویونکی، دا متکلم، ویونکي ته په عربي کې متکلم ویلی کېږي. دا ویونکی مانه د څه شي غوښتنه کوي یا ماته د څه شي خبر راکوي. مثلا لکه ذهب زیدون، زید لاړ، زید څه شو؟ لاړ. اوس اوریدونکي ته دا خبر معلوم شو چې ویونکی ماته د زید د تللو څه راکړه؟ خبر راکړه چې زید څه شو؟ لاړه. ایت بالماء، اوبه راوړه، اوبه څه کړه؟ راوړه. اوس دلته اوریدونکي ته دا پته ولګېدله چې ویونکی مانه د اوبو د طلب کولو، د اوبو د غوښتلو، د راوړلو غوښتنه کوي. له اولې خبرې نه اوریدونکي ته
د زید د تللو خبر معلوم شو. اولې خبرې نه مطلب ذهب زید، دا مراد دی د اولې خبرې نه. له اولې خبرې نه یعنی د ذهب زید نه اوریدونکي ته د زید د تللو خبر معلوم شو چې زید څه شو لاړ. او له دویمې خبرې نه، دویمه خبره ایت بالما دی، او له دویمې خبرې نه دا معلومه شوه چې ویونکی اوبه غواړي. د ایت بالما نه دا معلومیږي چې او ویونکی څه غواړي؟ اوبه غواړي. مرکب مفید ته دا هغه څلورم نمبر خبره. مرکب مفید ته جمله او کلام هم ویل کیږي. مرکب مفید ته بیا څه نوم اخلي؟ جمله او کلام. صحیح شو. اوس د دې مرکب مفید یا د دې جملې تقسیم کوي. د دې جملې اوس څه کوي؟ تقسیم کوي. نو درته وایي دا 5 نمبر خبره. جمله په 2 ډوله ده. جمله بیا په څو قسمه ده؟ 2 قسمه باندې ده. یو جمله خبریه، دوم جمله انشائیه. د دې انشائي وضاحت رو سره روان دی. 6 نمبر خبره. جمله خبریه څه ته وایي؟ دغه تعریف. جمله خبریه هغه جمله ده چې ویونکي ته یې ریښتونه یا دروغجن ویل کیږي، چې د هغې چې کوم ویونکی دی هغې ته نسبت د دروغو یا نسبت د رښتیاو کیدلی شي. چې یا دا کوم کس چې ویلي ذهب زیدون زید لاړه، دا کس دروغ وایي، یا د دا خبره دروغ ده، رښتیا نه ده، یا رښتیا ده، دا نسبت ورته څه کیدلی شي. اوس اخرنۍ خبره د دې جملې خبرې تقسیم هغه درته کوي. بیا جمله خبریه په 2 ډوله ده. دا جمله خبریه بیا په څو قسمه ده؟ په 2 قسمه. جمله اسمیه او جمله فعلیه. یو جمله اسمیه، دوهم جمله فعلیه. دا زمونږ نننی سبق، دا د نن د درس نقشه ده.